پاکستاني ځواکونو یو افغان په ډزو وژلی. دا چې ولې او طالبانو غبرګون ښودلی او که نه همدې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پاکستاني ځواکونو یو افغان په ډزو وژلی دی. پکتیکا کې سرچینې وایي چې د دغه ولایت برمل ولسوالۍ انګور اډې دروازې څخه د پولې هغې غاړې ته اوښتونکی افغان مسافر د پاکستاني پوځیانو له لوري وژل شوی دی. د پکتیکا د اطلاعاتو او کلتور رئیس محمد امین حذیفه وایي دا پیښه وړم ماښام شوې ده. د نوموړي په خبره دغه افغان مسافر مړی د پاکستاني پوځیانو له لوري طالب سرتیرو ته سپارل شوی دی. سیمه ییزې سرچینې وایي چې د وژل شوي کس جسد د مرکز خرنۍ یوه روغتون ته انتقال شوی دی. تر اوسه دا روښانه نه ده چې دا افغان مسافر ولې پاکستاني ملیشو ویشتلی دی. په همدې حال ډېر شمېر افغانان پر طالبانو غوسه دي چې تل په رسنیو کې وایي چې د افغانانو د عزت او وقار ساتونکي دي، خو بیا کله چې پاکستاني وحشیان پر افغانانو ظلمونه کوي، بمبار کوي او په ډزو یې وژني، نو له مشره تر کشره ټول چوپه خوله وي او حتی غږ هم نه پورته کوي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ آیا طالبان به د پاکستان د دې کړنې په وړاندې غبرګون وښیي او که نه؟ په دې اړوند خپل نظریات راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ.